بریالی انسان. السلام علیکم، زه یم صمیم ځلاند او تاسو ګورئ ځلاند یوټیوب چینل. دا یو حقیقت دی چې هر انسان د عزت او شرافت ژوند غوره کول غواړي. داسې یو انسان به پیدا نشي چې ځان ذلیل او خوار غواړي. که موږ په ټولنه کې په غور او فکر سره وګورو نو وبوینو چې هر سړی به تر خپل توان او قدرته پورې د ځان د عزت په لټه کې وي. د دې ترڅنګ که چیرې موږ په خپله ټولنه کې وګورو نو ډېر غریب سړی به وي، بیا به هم هغه په غم او ښادي کې هڅه کوي چې ځان د سیال سره سیال او برابر کړي، البته د عزت د پیدا کولو په پار. مال او دولت. په اوسني وخت کې د عزت د ترلاسه کولو یوه طریقه مال او دولت دی، خو هغه عزت چې سبب یې مال او دولت وي هغه عزت عارضي عزت وي. علت یې دا دی چې مال او دولت داسې دي لکه د انسان سیوری، کله په مغرب 10 متره غځېدلی وي، کله په مشرق، کله تر پښو لاندې سي او کله بیا ورک او ختم. مال او دولت هم داسې دي، کله انسان باچا وزیر او میلیونر کړي او کله بیا سړی دار ته برابر. عقل. د بریالي انسان د صفاتو او نښو څخه یو صفت عقل دی. عقل د عقال څخه اخیستل شوی او عقال هغه پیزوان دی چې حیوان په حصار یا تړلی وي. لکه څنګه چې د عقال په واسطه حیوان په کنټرول کې راځي، همداسې د عقل په واسطه انسان په کنټرول کې راځي. د همدې عمله عقل په ټولو مخلوقاتو کې بهترین او غوره مخلوق دی. ارشاد نبوي دی ژباړه. الله تعالی چې کله عقل پیدا کړی ورته یې وویل اوچت شه، هغه فوراً اوچت شو. بیا یې ورته وویل وګرځه، هغه فوراً وګرځېد. بیا یې ورته وویل را وګرځه، هغه فوراً را وګرځېد. بیا ورته وویل کېنه، هغه فوراً کېناستی. او بیا یې ورته ویل ما نه دی پیدا کړی مخلوق تر تا افضل او غوره، او نه مې دی پیدا کړی تر تا ښایسته او ښکلی. ستا په واسطه به زه اخذ کوم او ستا په واسطه به زه ورکړه کوم. د دې حدیث مبارکه څخه معلومیږي چې عقل د ټول جهان د مخلوقاتو څخه افضل دی، خو بیا هم د عقل په شتون کې انسان قتل کوي، زنا کوي او غلا کوي چې دا کار د عقل د تقاضا او غوښتنو سره په ټکر کې دی. دلته عقل مغلوب شوی، نو د دې څخه معلومیږي چې یوازې عقل بسنه نه کوي چې علم نه وي. علم. څنګه کولای شو چې موږ ځان بریالی کړو؟ د دې لپاره یو مهم شی علم هم دی. علم د بریالي انسانانو د صفتونو څخه یو صفت دی. په نړۍ کې چې څومره پرمختللي انسانان تیر شوي دي هغه ټول عالمان ول او د علم په وجه نړۍ ته بدلون ورکړی. هغه د انبیاو په شکل کې هم راغلی او د ساينس پوهانو په شکل کې هم. ځینو د انسانانو آخرت ورسم کړی او ځینو بیا د انسانانو دنیا. علم د آدم علیه السلام میراث دی. علم د انسانانو حفاظت او ساتنه کوي. همدا د علم برکت و چې ملائکو آدم علیه السلام ته سجده وکړه. حضرت یوسف علیه السلام چې د فرش څخه عرش ته ورسېدو سبب یې هم علم و. د یادونې وړ ده لکه څنګه چې د عقل لپاره علم ضروري دی، همداسې د علم لپاره بیا عمل هم ضروري دی. عمل. په علم چې عمل نوي شوی داسې مثال لري لکه څراغ چې ډک کړې او روښانه یې نه کړې. ډک څراغ فایده نه لري تر څو چې روښانه شوی نه وي. اخلاص. حضرت جبرائیل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه اخلاص څه شی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل د خدای عبادت کوه په هغه طریقه لکه ته چې هغه وینې، که ته هغه نه وینې هغه خو تا ویني. د اخلاص په ذریعه انسان هغه ځای ته رسیږي چې هلته ډېر شتمن او پرمختللي انسانان هم نشي رسېدی. اخلاص هغه عمل ته ویل کیږي لکه کوم کار چې ته د یو چا په مخ کې کوې هغه کار د ده په نه شتون کې هم هغسې وکړې لکه د ده په شتون کې. لکه څنګه چې تاسې وکتل د عمل سره اخلاص ضروری دی، همداسې بیا د اخلاص سره ادب هم ضروری دی. ادب. که چیرې په انسان کې د علم کمی وي نو د علم کمی په ادب سره پوره کیږي، خو د ادب کمی بیا په علم سره هیڅکله نه پوره کیږي. بې ادبي یو ډیر خطرناک عمل دی، ځکه د بې ادبي او شرک د عمله د انسان کړي عملونه ټول د منځه ځي. د امام مالک صاحب په زمانه کې یو ډیر ظالم، جابر او فاسق سړی و. یو وخت امام مالک صاحب په ویاله ناستی او اودس کوي او هغه ظالم سړی د ویالې په لوړه ناستی او اودس کوي. په دغه وخت کې دغه ظالم ته فکر پیدا شو چې د وخت امام زما څخه لاندې ناستی اودس کوي او زه پورته ناستم او اودس کوم، نو دغه زما د اودس اوبه په امام ورځي او دا بې ادبي ده. همدغه وخت دا ظالم سړی راولاړ شو، نو د امام صاحب څخه راتیر شو او د ویالې په یوه بله څنډه کې خپل اودس تازه کړ.
یو څه وخت وروسته دغه ظالم وفات شو او د وخت یو ولی په خوب ولیدو چې په جنت کې ګرځېدو. هغه پوښتنه ځینې وکړه چې ته دلته څنګه؟ نو دور ته وویل چې یو وخت کې د دین په خاطر ما د یو عالم ادب وکړ او الله تعالی دغه ادب په وسیله ما ته جنت راکړ. دا یو شرعي مسله ده چې په بې ادبي سره د انسان د 100 کالو کړنې د منځه ځي. دغه عملونه چې موږ ستاسو سره ذکر کړو که په تاسو کې وي نو بیا تاسو بریالي یاست او که په تاسو کې نه وي نو بیا ولټوئ تر څو تاسو هم بریالي شئ. محترمو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو خدمت ته مې وړاندې کړه. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره لایک کړئ. مینه او مننه.